قاری صاحب د تا کومې خبرې وکړې که نه د قرآن مجید په باره کې او دې قرآن مجید په باره کې یو څه زه تا سره کوم خبرې کوم او دا کوم قرآن مجید په باره ته وایې که نه دا ټول عقیده ټولو مسلمانانو د عقیده دی چې اوس نن سبا کوم قرآن دی دا دریم خلیفه دور نه کوم دی دا راغلی دی دې باندې تاسو ټول یقین ساتو که او دا حدیث په صحیح بخاري کې هم شته چې پیغمبر وفاتېدو نه بعد امام علی اسلام قرآن لیکلو دې باندې خو دا عقیده شته که نه حتی دا ته معنی قرآن لیکلی نه ګوره دا خبرې دي قرآن مجید یې جمع کړی دی قرآن عظیم شان دی ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې جمع شوی ده یا ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې جمع شوی ده بیا وروسته د عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه جمع شوی قرآن کوم چې د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې جمع شوی یعنی دا ټول سورتونه په هغه وخت کې دا ورقې نه ولې قرآن عظیم شان به یو ځای په لرګي لیکلی و بل ځای به په خرما دیونو په پاڼو لیکلی و بل ځای به په څرمنو لیکلی و ځکه هغه وخت کې دا ورقې او کاغذونه دا شیان نه و بیا چې وروسته صحابه و بعضې وختونو کې لکه په جنګ یمامه کې چې صحابه شهیدان سول قاریان ول نو عمر رضی الله عنه صبر وکړه ګوره دغه زه نه پوهېږم چې دا انسانیت ولې نه لرئ زه په دې حیران پاته یم چې دا خبرې تاسې له ځناورو زده کړي له خرو مو زده کړي له بیزوګیانو مو زده کړي که مو له انسانانو زده کړي چې یوه پوښتنه وکړې بیا جواب اوره تر څو پورې د تام سر خلاصې دي دا لاندې مسلمانان ناست دي دې هم سر خلاصې کله وخت چې قاریان شهیدان سول نو عمر رضی الله عنه ویل چې دا قاریان ورځ تر بلې شهیدانېږي د دې ټول سینو کې قرآن ده نو دا قرآن باید را یو ځای کړو دا قرآن یو قرآن جوړ کړل یو قرآن را یو ځای کړل عثمان ابو بکر رضی الله عنه قرآن را یو ځای کړل قرآن لدې قرآن عظیم الشان نه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په تر زماني پورې همدا قرآن عظیم الشان ول اوس یو اختلاف د قراءات وده اهل سنت والجماعت په دې ایمان لري چې قرآن په 2 حروفونو الله را نازل کړی په 2 حروفونو په 2 حروفونو الله جل وعلا قرآن عظیم الشان را نازل کړی ده دغه 2 حروفونه بیا وروسته د مسلمانانو په منځ کې چې د عثمان ابن عفان په زمانه کې د فتوحات پسې زیات سول مسلمانان عجم مسلمانان را ډیر سول دغه عجم مسلمانانو بیا به د یو خار مسلمانانو ویل ما سره چې په کوم حرف قرآن ده او بل به ویل چې ما سره په کوم حرف قرآن ده نو یو بل دغه فتنه را ولاړېدله چې یو به ویل دا قرآن د ما بهتر ده بل ویل دا قرآن په دې حرف چې لیکلی دا بهتر ده نو عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا ټول قراءتونه په یو قراءت مسلمانان را یو ځای کړل چې هغه نن دا قرآن عظیم الشان ده له موږ سره په یو حرف باندې په یو قراءت باندې کله چې په یو حرف په یو قراءت دا را یو ځای سول نو بیا وروسته عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا چاپ کړل او ټول اسلامي نړۍ کې د دې نسخې تقسیم کړلې کله چې تقسیم کړل او هغوی ته یې وویل چې اوس دغه قرآن په یو حرف لیکلی سوی ده اوس په هر حرف چې تاسې وایسته په 3 حرفه یې وایسته په 5 حرفه یې وایسته په 7 حرفه یې وایسته هغه درته جایز ده دا 2 حروفونو قرآن الله ولې را نازل کړل د عربو لهجې مختلفې وي د دوی د اساني دپاره لکه مثلا الذین یؤمنون ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة وبالآخرة مالك يوم الدين دا اختلاف د دا تغییر معناته نه ورولي لیکن د تا د اساني د پر د قرآن الفاظ ویلی سي نو قرآن عظیم الشان د عثمان بن عفان په زمانه کې نه ده لیکلی سوی قرآن عظیم الشان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نبی علیه السلام په مخ کې لیکلی سوی صحابه و یاد کړی للیکایینه مخکې صحابه و په سینو کې یاد کړی و علي رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان طلحه زبیر وغیره اکثریت صحابه و زید بن ثابت ابي بن كعب رضوان الله عليهم اجمعين عبد الله ابن مسعود د دې ټول صحابه په سینو کې و دا قرآن چې نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې لیکلیم د مکمل قرآن عظیم شان بیا د قاریانو د شهادت په خاطر چې شهیدان کېدل نو د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې قرآن بین الدفتین یعنی د دوه دوتنو په منځ کې دا قرآن را یو ځای سول عثمان ابن عفان قرآن نه ده لیکلی بلکې عثمان ابن عفان په یو قراءت باندې قرآن چاپ کړل مسلمانانو ته یې ورکړل پوه شئ اوس په خبره مهرباني اچھا قاری صاحب ته ماته دا ښیلی شي په خپلو کتابو کې څه آیا د کومو اصحابانو نامې ته واستې آیا دا قاریان وو مطلب دا صحیح سند سره ته ماته دا ښیلی شي
الحمدلله اهل سنت والجماعت د قران سره غلي د بم د په تواتر راغلي د ته د موږ د قران له سند نه خبري د موږ د قراءت امام د روایت امام سیده دا حفص بن سليمان دا قاری و یاد وساته حافظ د قران یاو دا د موږ د ماشومان هم زده دي الحمدلله خو نه دي چونډي د مسلمانان یو اهل سنت یو اهل النسوار دي دا فرق وکړل چې موږ سره ناس اهل سنت را سره نسري خدای په فضل کې یو دوه اهل سنت نو ټول اهل نسوار دي اهل سنت والجماعت په دې ایمان لري چې د موږ د روایت امام حفص بن سليمان دا د ټول امت د روایت امام ده بیا د دې استاد عاصم ابن ابي النجود رحمه الله ده اواز مسته که نسته هو قاری صاحب مهرباني اواز مشته عاصم ابن ابي النجود رحمه الله دا د وو قراءتونو د لسو قراءتونو امام ده عاصم ابن ابي النجود تابعي ده د امام ابو حنیفه سیب استاد هم راغلی ده د ټولو فقها او استاد ده هم په فقه کې استاد ده او هم په قراءاتو کې امام ده د دو استاد بیا ابي عبد الرحمن السلمي ده بیا د دې ابي عبد الرحمن السلمي استادان عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود علي حيدر رضي الله عنه او امدغشان ابي بن كعب او زيد بن ثابت دا پنځه صحابه سو دي قران لوی قاریان او امامان ول دا دي عبد الرحمن ابي عبد الرحمن السلمي استادان دي دي پنځه استاد صحابه او استاد محمد رسول الله ده دي محمد رسول الله استاد جبريل عليه السلام ده جبريل عليه السلام لرب العالمين جل وعلا قران راوړي چاته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د اهل السنت والجماعت دی قرآن دی سند سلسله د متاسفانه تاسو نه لري په ټول مذهب کې ما چې نظر کړی راسه د قرآن سند مولا دولسو امامان ورته ثابت کړي نه لري د خدای په فضل او کرم سره اهل السنت والجماعت د قرآن سند نه اخلي اوس راځو دی زایته دا خلق سی وسوای اصلي قرآن نه خبره کول د مخبرونه پاته د ورست ډیر څه بنوي جالبه بواوریا خو نه سجدي دا خپل او بی غیرت او بی ایمان او خلق ته وګورم د ځړم بي غوړي سپم دغه زید علی فرباندي بن کړم دا هغه خلق دي زلدي نه د سړي زمن نه جوړي استاد توایم په دغه کتابونو کې چې تاسو ملایان مفسرین وایي دا اصلي قرآن نه ده اصلي قرآن له مهدي سره د علي رضی الله عنه پټ کړی ده چیرې پټ کړی ده چیرې ده کله و دا راځي ولې د دې امت نه د اصلي قرآن پټ کړی ده علي رضی الله عنه مهرباني وکړه کتابونه دي دروغ وایي او کتابونه قاری صاحب ماته ونه خیال زتا د کومې نامې واسطه دا کاریانو کنه تا چې دغه پزړه کې سینې کې قرآن آیا دا کم کتاب کې لیکلي صحیح بخاری کې شته یا مسلم ابي داود کې شته یا کم کتاب کې دي تاسو سره تماته صحیح سند سره وه ها اوس صحیح سند سره تا د ودی الله باندې تا د ما کتابونه خبرو باندې نه کې باقاعده کتاب باندې خبره کوي واخونی دا اوس په دې ځای چې د خپل کتاب تحریف شوی کتاب په دلیل خبري را سره وکړي دا دلیل دروغ ده کنه د توس راغلي د ما دي دا د ما عقیده ده دا د ما عقیده ده چې د ما ټول صحابه چې په سند راغلي دا حافظان دي قران ول یو دا د تا دي لپاره حجت نه دي ځکه تا تخکاره کړم کې ښکارا نه کړم د تا دي لپاره حجت نه دي د تا دي لپاره حجت خپل امامان دي چې هغه قران درنه پټ کړي د دار اختیار ده که دروغ ده د دې جواب ما راکړ او آیا ته تو خپل عقیده ته راوړی غته به ته ارڅ خې کاری صاحب کمی اوس در اوس شابس یعنی اوس کا خبره ده بیا به د خپل گمراهی پر دې بیا به اسلام مبارک نه سره قبلوي د مسلمانانو په مخ کې ما ډېر سوالونه یو سوال هم نه دی کنه مخکې ما دا سوال دی خدا یو سوال انور سوالونه دا سوال کمی اوس یو کمی دا درته جواب کړل او په کتاب کې می درته وخو د اهل سنت والجماعت د صحابه حافظان دي قران ول او اکثریت صحابه حافظان دي قران ول او دا تواتر خبره ده دی الله بنده ته تر اوسه په دې جاهله دی اهل سنت والجماعت او اصول او عقیده خبره د صحابه دي څنګه نه دي مطلب دا بالکل ابن صحابه ابو ذر غفاری رضی الله عنه خبره پویږي کنه پویږي خبره پویږي کنه پویږي موجات عمر ورسره تیر کړی ده ډیر صحابه په جهادونو کې مصروف ول ډیر صحابه په غزواتو کې مصروف ول هغه صحابه چې نبی عليه الصلاه والسلام سره همیشه ولکه ابي ابن كعب رضی الله عنه ته پویږي الله جل وعلا په دې بخاری کې جبريل عليه السلام ته وایي یا رسول الله ابي ابن كعب ته وایا چې ما ته قران تلاوت کړه الله اکبر الله اکبر هغه داسې قاریانو دي ما صحابه الله ورتوي جبريل رسول الله ورتوي واي اي ابي ابن كعب الله واي جبريل عليه السلام لګل سمات قران وایا بیا څنګه ابي ابن كعب قران شروع کړ نبی عليه الصلاه والسلام په 15 سفاری کې یو آیت غته سره ورسې نبی عليه الصلاه والسلام په زړه شروع کړ
همداسې علي رضی الله عنه حافظ د قرآن ده، همداسې عثمان ابن عفان ده، همداسې زید ابن ثابت ده. اوس ته دې دا راته ثابته کړه چې د علي رضی الله عنه اصلي قرآن چیرته وړی ده، چیرې ده، چیرې پیدا کو، تر څو موږ په دې اصلي قرآن باندې عمل وکړو. مهرباني وکړه. اصلي قرآن په باره کې غاب مو لکه شیعو په عقایدو کې دا خبره کی چې غاب دولسم حجت راوړي، یعنی کله د 12 امام ظهور کوي غابي راوړي. هغه کوم قرآن چې امام علي السلام په غي زمانه کې لیکلی او به ما دا ویلي چې دا د شیعو په عقاید کې دی چې امام علي السلام کوم قرآن غټ زمانه کې ځان سره جمع کړی و کنه، یو دریم خلیفه جمع کړ، یو امام علي السلام په خپله جمع کړ. دا امام علي السلام کوم قرآن مجید دی دا به مو 12 حجت راوړي، دی هغه ته پرېښلی دی. هغه به زمانې ته بیا هغه قرآن هی لکه دې باندې عقاید شته. او بله خبره دا چې دا هو لکه په صحیح بخاري کې شته دي چې د بی بي عایشه کوم هغه وه لکه چیلی ورته وایي او زه ورته وایي هغې څه ایتونه خوړلي وو. آیا دا شته که نه شته؟ که دا وي خو دا خو بیا قرآن تحریف شو، دا خو بیا قرآن تحریف شو. آواز درغې قاري صاحب. دا قرآن لما علي رضی الله عنه لیکلی مهدي ته یې ورکړی ده، له دې امت نه یې دا قرآن ولې پټ کړی ده؟ د دې جواب راکړه بیا مخکې ځو. دا قرآن امت نه امام علي اسلام نه دی پټ کړی. امام علي اسلام څه کله وخت هغه زمانې کې تا ته ښه پته ده ما نه ښه پته ده، هغې زمانې کې د امام علي اسلام ملګري دومره څوک نه وو لکه څومره د نورو صحابه وو. که د امام علي اسلام ملګري ډېر وی د خلافت یو دقیقه دا چالاکي به نه کوي. بیا دی 15 کاله وروسته خلیفه جوړ شوی ده، دا د خپل خلافت په دوران کې مسلمانانو ته ولې ور نه کړل چې دا د ما قرآن ده دا در واخلي؟ مهرباني. هغه قرآن حفظي ور نه کړه، یو غرض باغ فدا کم نه دی ورکړی. باغ فدا کم امام علي اسلام په خپل دور کې نه باغ فدک بیا بله مسله، باغ فدک بیا بله مسله ده. دا قرآن د خپلو شیعو ته ولې ور نه کړل؟ مهرباني. غش یو ته نهج البلاغه ورکړی دی. قرآن مجید هغه 12 امام ته پرېښلی دی، هغه به 12 امام راوړي. بخاري ده، دا د بخاري کې دا اوس همدا روایت راته پیدا کړي، دا اوس ورسره شی کېږي. چې وزیر قرآن عظیم الشان وخوړل اله زر کوه جانباز وخت ورکړي وخت ورکړي ښه وخت درکو تر تهران لاړ څه کومک وغواړه وخت ورکړي. زمونږ وو لکه خراب موټر په شان دي، زمونږ د کسانو په شان بله دقیقه وخت هم ورکړي، پروا نه کوي. اسم بندیږي نو سلای بندیږي، خو الله دې وکړي دا خبره دا روایت ما ته وخی او زه سره شی سم دلته سیناس دلته بیا ما ته راسي دا نن ته څه شی راخیستې دي چې لایکونه غواړي دلته دې اوس به مې داسې کار درکړی چې دلته به مې اوس نور دغه درته ایستلي چې دغه د شا له خوا مې دغسې یو غټ څوک راخیست. ما په دې ملګرو کې یو غټ څوک له چا سره داسې د شا خواته مې داسې ورننه ایستلی وای داسې او ورته ویلي مې چې اوس دا لایکونه د دې دپاره غواړم. ودې لیدل اوس د دې دپاره غواړم دا لایکونه. دغسې خلکو ته وایي ډبل ټیپ څه کوي؟ ډبل ټیپ ما ته شیدې راکوي، ما ته غوړي راکوي، شی له دا لایف ته نجات ورکوي. رب مو په دغه غبرګو سترګو وړاندې کړه، اتې لرې کړه. دغسې خلک لکه دغه مخکې سره راغلي اوس ته وایي دا ډبل ټیپ څه کوي. اوس دلته غوږ دا ده خبره دا ده تا اوس په بخاري شریفه باندې مسلمانانو دروغ ویل. زه د دې وضاحت اوس نه کومه، جانباز صاحب در سره بعضې ملګري در سره سبا دي وعده ده چې ته به دا روایت له بخاري راوړې؟ نه کم کتاب زه تا ته پیدا کوم چې دا به کم کتاب کې وي. اوس په کوم کتاب کې وي؟ په بخاري شریف کې ثابت نه کړل، بیا خو به معذرت غواړي چې ما په بخاري دروغ وویل. بل معذرت زه اوس نه غواړم چې ما په بخاري باندې هغه کړي وي، زه معذرت غواړم. خو که سحر مطلب حدیث په بل کتاب کې پیدا وکړو بیا اوس ګوره که تحقیقي بحث را سره وکړي بیا زه د معذرت قبلوم، بیا د نور نه پسې راټینګوم. دا روایت په بخاري کې نه ده ښه، دا نه په مسلم کې شته نه په بخاري کې شته، دا په ابن ماجه کې دا روایت راغلی ده. په څه شي کې راغلی؟ په ابن ماجه کې. دا روایت امام ابن ماجه رحمه الله په خپله ورته ضعیف ویلی ده، بلکې لا د موږ محدثینو ورته ویلي دي چې دغه جمله چې وزیر قرآن وخوړل دا وای ملحدینو روافظو وای دا جمله په دې روایت کې زیاته کړې ده.
ومنور الله عمر د قاری سے مختلف قاری سے مختلف بل دا روایت اصلا کې صحیح نه ده، دروغجن روایت ده چې وزي دا کار قرآن یې وخوړل. او بیا زه تا ته جانبازه ګوره لوی سړی ماشاءالله الله عقل درکړی ده، الله عقل درکړی، الله شعور درکړی. اوس ما تا ته وویل چې دا د ما قرآن چې دلته را سره ده دا به زی وخوړل، آیا په دا ټول اسلامي نړۍ کې قرآن وزي وخوړل؟ د تا عقل چیرته ده؟ قرباني سم زه فرض مثال د څو ثانیو دپاره دا خبره در سره منم چې د عایشې رضی الله عنها په کور کې یو ورقه وه هغه وزي وخوړله. آیا د دې ټولو صحابو سره قرآن وزي وخوړل؟ له علي رضی الله عنه سره قرآن وزي وخوړل؟ له نورو صحابو په سینو کې چې هغو قرآن پروت او حفظ کړی و هغه وزي وخوړل؟ د تا عقل چیرته ده؟ قرباني سم عقل د چیرته، شعور د چیرې ده؟ اوس نن د ما کړي وه بزه راغله راننوتله، ابو مواد صاحب راغله هغو دا خلم د مشوک هم ډېر نږدې ده وزیر، خو دا قرآن یې وخوړل، ټول یې وخوړل، نس یې تېر کړل. زه به سبا راځم چې د اهل سنت والجماعت دغه یو کس دا په دا سر ویله دا جاهل ده، دا په دا سر ویله ته جاهل یې، دلته سره هغه صاحب راځ دلته دا کس یادی قاری صاحب په دا سر ویله ویې تړه لوی زنځیر ور واچو. دا اوس دلته قرآن وزي وخوړل یا بل څه وخوړل له ما سره، زه به وایم سبا په لایف کې راسم چې ولا د اهل سنت والجماعت قرآن له ما سره وزي وخوړل، نور قرآن نسته یا تحریف سوی ده العیاذ بالله یا کمی او نقصان پکې راغلی، دا تاسې منئ را سره؟ استغفر الله قاری صاحب نه منو. و جانباز صاحب زه همدا درته وایم د زړه سره دا تاسې اعتراض کوي چې عایشې رضی الله عنها قرآن وزي خوړلی ده، دا یې خوړلی. قرآن کې کوم نقصان راغی؟ نه ده راغلی په قرآن کې، ځکه قرآن کاتبه عایشې رضی الله عنها نه وه، عایشې رضی الله عنها قرآن نه لیکل، قرآن صحابه ولیکل چې پکې علي رضی الله عنه یغو په سینو کې قرآن پروت و یاد و حفظ و. نو دا خبره د زړه سره دا یاد وساته چې د اهل سنت والجماعت چې کوم اعتراض کوي یو وارې لږ فکر کوي، یو وارې لږ سوچ کوي چې دا اعتراض به څنګه وي. اوس دلته راځو د تا روایات ورته راځو، د تا د قرآن په اړه په مرآت العقول کې علامه مجلسي صحیح روایت راوړی ده چې دا قرآن 1,000 آیات ده، دا 1,000 قرآن آیات موږ چیرې ولټوو؟ جانباز صاحب مهرباني ولو کا بیده مکه نه کنه ویخ کینه دلته خبره چې قاری صاحب کې جواب ورکو. دا کوم قرآن اول زره دا یو دقیقه د تا کتاب کې درته وخی او ان شاء الله الله جل وعلا به هدایت درته نصیب کوي که په دې عقیده مړ شي په خدای قسم چې په جهنم کې به بیا پروت یې، خو توبه وباسي د اهل بیت حقیقي عقیده قبول کړي. دا د تا کتاب د غوږ صورته مرآت العقول ویني جانباز صاحب؟ جی زه خو په عربی نه پوهېږم. کتاب نوم مرآت العقول في شرح اخبار الرسول علامه مجلسي، د 12 جلده او 525 صفحه ده. وګوره معلومیږي درته 12 جلده او 525 صفحه ده. په دې کې 28 نمبر آیات روایت ده. وګوره څوم نمبر روایت ده؟ 28 28 28. وقول ده 28 رواية شيء ده، والحديث 28 صحيح موثق يعني كالصحيح. وقول موثق دي زي تو وقول موثق معلوميږي کنه ما يقدر خلاص کړو غلې سوي زه پښتني در نه کوم غلې بالکل ها بدي کې سوي علي ابن الحكم عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال امام الصادق عليه السلام هو ان القرآن بل صفحه ترازو ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله وسلم 17,000 آية. ويكون قرآن سي جبريل عليه السلام محمد رسول الله تراولل دا وي ولا الزر آياته ولا الزر وسلمو سره قرآن شپاړ زر آیات ده 200 دیرس. اوس په دې ځای کې ته وګوره دا اوس د دې روایت شرح کوي څوک مجلسي څه وایي فالخبر صحيح څه وایي فالخبر صحيح. اوس وګوره څه شي خبره وایي صحيح ده أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. سيدي قرآن په نقص په کمی او په تغییر کې دا خبره وایي صحیحه ده بلکې وایي دا متواتره ده. څه شی ده؟ متواتره یعنی هیڅ شک او شبهه پکې نشته. اوس دغه 1,000 آیات قرآن زه چیرې ولټوم
چیرې د دا ول زر آیات قرآن لما سره خو دغه قرآن د مسلمانانو 4600 آیات قرآن ده چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده مهرباني وکړه قاری صاحب دی په باره ما سره څه علم نشته او دا کوم دی اول زره زه به دې اوس پوهه کړم الله جل وعلا وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وایي چې دا قرآن زه ساتم د دې حفاظت زه کوم لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید الله وایي دې قرآن ته لا یو طرفه زیاتی و کمی نصي راتللی قرآن کې الله جل وعلا بل ځای وایي کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله وایي د دې هر آیات محکم شوی د دې قرآن يعني محكم دي كم تغيير وتبديل نسرات للاي ذلك الكتاب لا ريب فيه الله إذا قرآن كي شك وشبهه نسته أو ديتا كتاب وإذا قرآن ولا زر آيات ده آية الله رختياوي كديتا كتاب رختياوي دمر علم خباي درت الله رختياوي كديتا كتاب آواز مستا اواز استقراري سمون جان باز د دغه عقیده ده قاری صاحب مو دغه عقیده ده چې کوم یو دا حدیث د عقیدې پوښتنه ما نه ده کړې حضرت توان کنه څلور پنځه آیاتونه دی اوس درته وویل دا آیاتونو کې الله د قرآن ساتنه زه کوم او د تا امامان و محدثین وایي دا روایتهم صحیح ده روایتهم صحیح ده کمزور یو ضعیفهم نه ده آیا اوس دغه کتاب د تاریخ دی وایي او د الله قرآن رښتیا وایي کم یو حدیث هم چې د قرآن په ټکر چې راځي کنه نو غا مو حدیث نه مانو ورس امام صادق علیه السلام خبره د قرآن په ټکر کې کړی و ګوره امام صادق علیه السلام سره پورا قرآن علم و دا ته معنی کنه معنی ما وانه ورید اواز بن سو بیا قصه خرابېږي ورخه څه شي دی وویل زه وایم چې امام صادق علیه السلام چې کوم دی غا د قرآن حافظ و آیا د ته معنی کنه معنی ما د امام صادق علیه السلام د قرآن د حفظ خبره نه ده کړې زه اوس په دې روایت کې د سره غږیم بالکل حافظ د قرآن هغه امام ده هغه فقيه ده هغه لوی فقيه عالم و امام صادق علیه الصلاة والسلام د امام صادق علیه السلام په حفظ او په فقاهت او په علمیت خبر نه کوم دلته د تا محدث وای کدا روایت وس ضعیفه وای مو به ویلو دا روایت ضعیفه ده د تا په کتاب کې بلکې د تا لوی محدث حدیثونه ضعیف فالخبر صحیح دا خبر صحیح د قرآن ولا زر آیات ده خو په دې قرآن کې وای نقص راغلی ده قرآن کې نقص چینج او تغییر راغلی ده وای دا خبره وای صحیحه ده زه اوس د تا ومنم که د تا د محدث ومنم زه اول خبره به د قرآن معنی ولی څنګه د الله کتاب دی قرآن په خلاف هیڅ نشي منل کتاب دی دروغ وای کتاب ځنې حدیث په غلط وي محدث دی وای صحیح ده غلط نه ده بیا محدث خپل رائے ورکړی دی امام خپل سړی دی خپل کتاب دی خپل رائے ورکړي بل سړی دی بل رائے ورکړي امام صادق علیه السلام خپل رائے ورکړي سو ول زر آیات د قرآن دا څونه ټول به یو شانتي وی کاری صاحب اورید ما ته आवाज بیا لاړ اوس تا د مار اسانه سوال ته اوس قرآن منی کړي خپل کتابونه منی زه ګوره اول د قرآن منم ولی څه واحد کتاب دی د الله پاک دا مونته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه تاویل چې علي رضی الله عنه یو ځای کړي د مهدی تور کړي هغه قرآن کداغه قرآن ګوره غا قرآن کوم دی غا قرآن هم صحیح دی غا مقتل نه دی مقتل نه دی هو کتاب په دوه قرآنونه دي کنه آیا کاغه قرآن روان وي ته کوم 12 امام سره دی کاغه قرآن 17000 آیات او بیا خو صحیح ده یعنی ته اوس په دې کې شکمن یې دا قرآن اصلي قرآن نه ده چې مهدی سره د کاغه ولا زر آیات وکنه او شابس مننه همدغه خبره موږ در باندې کول ستاسو په دې قرآن ایمان نه لري او شکمن یا سور باندې څوک چې په قرآن کې شک پیدا کړل هغه کافر د مسلمان نه ده زه په خیر زه جنباز صاحب ورزه جی بالکل شابس سټیمو یو ولا زکات کول جی بالکل کاری صاحب غلطی وشو زه به ته جی بالکل کاری صاحب دا نیمګړی قرآن نه دا وګوري مسلمانان الله اکبر لا اله الا الله بیا دا خلق محتوی وای تاسو دې خلقو ته کافر ولي وای سې څوک چې په دې قرآن شکمن سي
وای ښه که هغه قرآن له مهدي سره هغه اصلي قرآن 1,000 آیات و نو دا 1,000 آیات چې تا نه دی لیدلی دا قرآن ته بیا څنګه مسلمان کېدلی سي دا قرآن خو الله د دې دپاره لېږلی چې دا خلقو ته هدایت حاصل سي قرآن عمل وکړي قرآن زده کړي وغیره وغیره لیکن ته به اوس څه کوې ته به اوس څه کوې الله اکبر الله وای وای ذالک الكتاب دا کس وسویل وای که هغه قرآن یعنی وای په دې قرآن مل شکمنی وای بالکل الله وای وای ذالک الكتاب دا کتاب لا ریب فيه په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته څه وای ذالک الکتاب په دې قرآن کې شک او شبهه نشته لا ریب فيه په دې کې شک لا ریب نشته فيه رب وای وای دې قرآن کې شک نشته دی وای وای خاک هغه قرآن 1,000 آیات یعنی 2 قرآن دي دا نوې اپډیټ راغلی ده سم یې درته ښکاره کړو نه بعد نوې اپډیټ 2030 ایڈوانس کې راغلی کاری صاحب نوې قرآن دی دوی 1,000 آیات ده الله اکبر الله مدل داسې کفر او شرک او ضلال وساتي راپورته کړی دا خلق به زه وروسته یو څو نه پوهېږم خپرونه ګمان نه کوم ځکه دلته ډېرې حوالې دي جانباز صاحب بیا راغلی خبرې نیمګړې پاتې شوه ښه جانباز صاحب وایه مهرباني وکړه جانباز صاحب چې ته راسې لیف خراب سي بیا لا بنده دلته له موږ سره خبرې وکړه جانباز صاحب مهرباني وکړه دا خو ټول د وایرسو ډک دي قاري صاحب محترم چې څنګه راشي نو ته اوس ګزاره وکړه خو چې ته کته سي بیرته سم سي هغه له موږ سره یې خو لیف سم یې خو چې ته راوخېږې لیف خراب سي اوس خبره دا ده ریپورټ واهم نه زه سره نه ریپورټ باندې پوهېږم نه چې دا ریپورټ کوم دی نول شي ښه اوس که زه تاته ووایم چې دا تا عقیده دا د کفر عقیده ده دا د مسلمان او د اهل بیت او د اهل بیتو د منونکو عقیده نه ده توبه جنې وباسه معلومات ځان ته حاصل کړه خوا مو در باندې بدیږي والله العظیم که مو در باندې لورېږي دغه عقیده که مړ شوي په خدای قسم په ورځ قیامت به له فرعون او له شاداد له نمرود سره راپورته کېږي اوس ګوره زه قسم هم پسې درته وکړم چې به د خپله خبره کې څومره صادقه یم د دې قرآن په رب د ما قسمي که په دغه عقیده مړ شوي له فرعون سره به راپورته کېږي په ورځ د قیامت استغفرالله زه کوم یم چې په خپله عقیدې باندې په خپله ښه برابر یم ولې زما د اهل بیتو لمنه ښه مضبوطې نیولې یې دی د اهل بیتو لمنه د اهل بیتو لمنه په څه شي کې د اهل بیتو لمنه مضبوطه نیولې ده په متعه کې په خمس کې که په څه شي کې مو متعه په باره کې خبرې نه کوم متعه په باره کې ته غټو عالمان سره یا حسن الیاري سره وګڼئ یا د کڅرغه سره وګڼئ یعنی اوس د اهل بیت دا عقیده و چې د اصلي قرآن داسې له مسلمانانو سره ده دا نه د اصلي قرآن له مهدي سره ده دا د اهل بیتو عقیده وه د الله بنده خو سبا به د دا خلق بیا داسې ویرل کړي به د میډیا کې جانباسه به بیا دوی کنځلې درته کوي بیا یې مه راپورته کوي دا بیچاره اوس څه ورسره ووایم ولاکه خبرې څه ورسره ووایم یعنې په خپله خبره پوهېږي نه دی بل په خبره پوهېږي قاري صاحب محترم الله جل وعلا کتاب لا ریب فیه دی وایي چې دا قرآن شکمن یم په دې قرآن هغه اصلي قرآن چې د هغه له مهدي سره ده او الله وایي لا ریب فیه دې قرآن کې شک نشته اوس که څوک به دې قرآن کې شک وکړي دا د الله دا آیات مني دا خبره د الله مني بالکل کاری صاحب نه مني صيغه یادې او صحیح صيغه پیژنم و یو ښځه کولی شي چې دا صیغه وکړي چې پیسې وګټي آیا د اهل بیتو موږ تاسو ته دا دین راوړی د خدای نه دا غلط دی صيغه په پیسو ګټلو لپاره نه دی صيغه یو انسان یا داسې مثلا ویلی دی داسې بعضې هغه ویلی دی علما ویلی دی چې د 4 میاشتو ته 5 میاشتو ته خلک یو بیوه ښځه یي بېروزګاره نه یي څوک دې سرپرست نه یي څوک دې هغه نه یي یو انسان چې یو خواهشات زیات لري بیا داسې خواهشات زنانه بچ کول غواړي ځان نو داسې ښځو سره خلکه صیغه وتړي چې یو 6 میاشتو دغه ښځه ټوله روټۍ سامان اخراجات هر څه به هغه پوره کوي هله هغې سره هغه صیغه کېږي
ښه یعنی دا پیسو ګټلو دپاره نه دی چې هغه ښځه خپل خواهشات دپاره خلکو سره صیغه میغه تړي خلکو سره پیسو دپاره هغه دا غلطه دی. ښه دلته اوس د تا دغه سید هاشمي صاحب لویه مرجع د آیت الله العظمى هغه وایي چې یجوز ذلک دا وایي روا ده دا رښتیا وایي که دروغ وایي؟ دا داسې پیسو ګټل دپاره روا نه دی. کاري صاحب تا ته مې دا وویل چې یو ښځه بېوسه وي کور یې سرپرست نه وي هله هغه صیغه یو انسان خپل خواهشات دپاره څوک نه کوي که نه. اس یو مرد زنا نه ځان بچ کول غواړي بیا داسې یو ښځه سره تعلق وساتي. دا خبره دې تا موږ واورېده بارک الله فیک بارک الله فیک دا خبره دې تا د زړه سره موږ واورېدله اوس دغه سید چې لوی آیت الله العظمى د الله لویه نښه په ځمکه کې سید د هاشمي ده نو دا زه نه پېژنم دا به غلط ویلي دا پته نه چې نن سبا یو کس خپل کتاب وباسي خپل جعلي کتابونه وباسي په دې خو خلکو نه کوي. دلته لیکلي دي موقع الرسمي د ده رسمي خپله موقع ده. صحیح خبره نن سبا نه زم یو کتاب جوړم که پلانکي دا خبره دی پلانکي غلطه ده زه صحیح یم پلانکي دا دی. اوس راځو دې ته څه پکې وایې په دې متعه کې متعه روا ده که ناروا ده؟ دا حساب چې کوم حساب چې ته یادې که نه دا غلطه دی او کوم حساب چې ما درته وویل دا صحیح دی. دا شریعت کې مثال یو ښځه بې سرپرست دی د زنا او ګناه نه ځان بچول غواړي یو سړي خپل د زنا او ګناه نه ځان بچول غواړي هله هغې ښځې سره شپږ میاشتې دپاره هغې صیغه وتړي چې د هغې ټول اخراجات د کور بچو مچو هر څه به هغې پوره کول غواړي هله هغې سره دا صیغه کېږي. دا خو نکاح شو ته د صیغې په معنا پوهېږي صیغه د یوې ګنټې صیغه پوه شوم که نه هغه نکاح او صیغه بېله یو نکاح د خلکو عمري دپاره ځان کوي یو شخصي ښځه کوي هغه پرې غوښتل نه غواړي. یو صیغه دی چې یو انسان خپل خواهشات زنا نه ځان بچ کول غواړي بیا داسې یو بېوسه ښځه سره سړي یو هغه کولی شي چې ښځه اخراجات پوره کړي. خب ای شاباس خو بیا مال ګټل سو دي زړه سره خپل مال ګټل نشو که نه دې نه ښه دی چې دا ښځه لاړ شي بازارونو ته لاړ شي غلط کارونه وکړي زناګانې وکړي ځان باندې دا ګناه زیاتوي دې نه خو ښه دی یو هغه ښځه سره مثلا یا بل سړی سره صیغه وتړي نو ګناه او زنا نه خو بچ کېږي که نه. فروي الشيخ في الصحيح عن صادق عليه السلام سيدتا امام دا فتوى وركي وګوریا قال وامام صادق عليه السلام ويخذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس يعني وايدي ناصبين مال واخله اهل السنه والجماعه دولس امامان معصوم نمني اهل السنه والجماعه يدي وای چې چیرې دې پیدا کړل مال جنې غلا کړه او موږ ته په خمس کې راکړه. یو اول تا مخکې ویل مسلمانانو ویل چې د دوه قومونو په منځ کې څوک جنجال جوړي جنجال خو د امام صادق علیه السلام جوړ کړی دی. وګور نه دا غلط دی دا خلک خپل ځان نه لیکي کاري صاحب صبر ته مثال چې ته خلکو ته وایې که نه چې ولې مې جواب مسلمانانو دا د دوی حال شایع به بیا به غوږ درته نیسي په ټول عمر شایع غوږ نسي نیودلی. اوس ګورئ دا دوی په امام صادق علیه السلام پسې ویلي دلته به بیا د چونډۍ مسلمانان راسي وایي قاري صاحب تا بیا ګورئ زه د دوی کتاب را نقلوم دا د موږ اعتراض په امام صادق علیه السلام کاري صاحب یوټوب ډاک دی یوټوب ډاک دی ګوګل ډاک دی په خبره پوهېږي سړی یې انسان یې پرېمې دا خبره پای ته ورسوم بیا خبرې در سره کوم مایک میوټ کړه یو لحظه صبر وکړه تلواره مه کوه. مسلمانانو دا سړی راغی د دوه قومونو په منځ کې جنجال جوړو د موږ دا اعتراض په امام صادق علیه السلام نه ده بلکې امام صادق علیه السلام له دې دروغو نه پاک ده هغه جلیل القدر امام ده هغه د رسول الله د اهل بیتونه ده لوی عالم او فقیه ده علیه الصلاة والسلام. لیکن دې څه ورته وایي عن صادق عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته سچېرې د اهل سنت پیدا کړل ناصبې دی هغه چاته وایي چې هغه دولس امامان عالم الغیب نه مني معصومي نه ګڼي له نبي علیه السلام نه وروسته خلیفه علي رضی الله عنه د بیا پسې حسن ابو بکر عمر نه به تېرېږي وایي موږ ته په خمس کې راکړه د دې مال. جالبه به بله پسې درته وکړم له دې روایت نه لاندې
قال الصادق عليه السلام ما للناصب وكل شيء يملكه حلال لك. وګوري اهل السنت والجماعت مال او هر څه چې دی لري دا د تا دپاره حلال دي. د تا دپاره څه شي دي؟ حلال د دي. تا دپاره حلال دي. لیکن لدین لاندې په بل روایت کې هم پسې راځي. ها وګوره او په دې ځای کې به زه پسې تخیمه چې ناصبي حلال الدم ده، یعنی وزنه یې چې چیرې اهل سنت والجماعت پیدا کړل وزنه یې دم پسې درته ښیم یو دقیقه. ته چې له چا سره خبرې کوې والله زه د زړه سره فکر کوه چې دا فساد چا جوړ کړی دی. موږ خو د تاسو حقایق ښکاره کړل، ښکاره کوو یو پسې چې دا فتنو فساد چا جوړ کړی. اوس خبره دې ختم شو کاري صاحب. یو دقیقه دا یو ځای درته ښکاره کړم. کاري صاحب متعه حرام هغه نو د ابوبکر لور به ولې کوله؟ د دې جواب هم کاري صاحب راکوي. صبر وکړه ستا سره خبرې کوم. سره خبرې وکړي بیا تعالی راضي ښه او تعالی ما لاندې جواب درم کو خو لکه چې مطمئن نشي ما ته ویله متوت الحج دی. بنانه راځو دته آیا زه متعه راځو مسلمانانو وګوري دا وسائل الشيعه دا وسائل الشيعه څه شي ده؟ وسائل الشيعه وګوره وسائل الشيعه دي الشيخ حر العاملي دي 28 جلده او دي 210 صفحه ده. فدي كسوي قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصبه؟ ناصبي يعني ما درتي اهل السنه والجماعه دوی وايي خدي په حقیقت کې دا خبره پټي عوامو ته دروغ وايي. صورت وايي فقال امام الصادق عليه السلام ورته ویل څه شي ده؟ حلال الدم. يعني دي وینه د حلال ده اصل. ولكني خبر دا د زپ ته باندې بیریګم دی راوي ته وای فإن قدرت ان تقلب عليه حائطا کدی تا چیرې قدرت پیدا کړل چې دیوال ور باندې را چپکړي دا ځه اهل سنت والجماعت ولې هم په دې خلکو باور مکوي. وګوره وای کدی قدرت پیدا کړل په پټه کې چې دیوال ور باندې را چپکړي او تغرقه في ماء یې په بو کې غرق چې بیا په تا څوک شاهدي ونه وای ففعل دا کار وای وکړه او فما ترى في ماله او په مال کې وای څه وای امام صادق ته ورته ویل سي وای اخلاص څومره د قدرت ور باندې پیدا کړل ځینې غلای کړه پټی کړه ځینې استغفر الله بنده راس دا دي تا وسائل الشيعه دي امامان بلا دي امامان دروغ ګرځا ټول عمر مو په اهل بیت پسې دروغ ویلي دي او دروغ پسې وایسته وس په کې وایي مهرباني وکړه. آیا امام صادق علیه السلام دروغ وایي؟ کاري صاحب امام جعفر صادق علیه السلام غوندې امام په ټوله دنیا کې نشته دی او خلکو د هغه وخت نه څوک خبر دی خلک خپل ځان نه لیکي. آیا هغه اهل بیت بارک تاسو اهل بیت منونکي ولای کنه دا خبره ووره اهل بیت منونکي ولای کنه ګور د تا کتابونه لزان لیکل شي وسائل الشيعه کوم کتاب دې ته منې زه په خبره در سره وکړم ودې ته یو کتاب هم نه منې؟ زه هغه کتاب منم سوای د قران نه بل کتاب زه نه منم. سوای هر یو لفظ چې دی کنه د قران هر یو لفظ چې دی کنه د هزارو کتابونو برابر دی او ما د قران هر یو لفظ سره چې دی کنه پسترګو دا 12 امامان دې قران کې راوخه قران کې خبر 12 امام نه دی خو امام حسن امام حسین خو ذکر شوی دی کنه دا وخه چیرې ذکر راغلی مهرباني وکړه. خدا خبر پرې تاسو اهل بیت منونکي ولای کنه نه دا خبره ما پرې دا اوس توای ز په قران خبره دا خبره وره کنه تاسو اهل بیت منونکي ولای کنه. اکمل صاحب مسلمانانو اکمل صاحب د زړه سر له ټولو کتابونو انکار وکړل چې زری شی یو کتاب هم نه منم. وز قران ته ور سره راغلم په قران کې الله جل وعلا چیرې تا ته ویل دي سي په علي رضی الله عنه شروع تر حسن العسکری علیه السلام تر مهدی علیه السلام دا 12 امامان دي تاسو دي منسوس دي خو د خلفای انبیا ذکر هم شوی نه دی دغه خدای یو بیان ذکر شوی نه دی غیر د رسول نه نو مو خو نه دی ویلی چې ما د نبی علیه السلام بیان منسوس اهل بیت منونکي ولای کنه دغه ستا براډ کې څه دی د وړو کې بیبي نه والا ته ټول بیبيانو پورې غلط خبرې کوي د بیبي نرګس نه والا کنځلې کول د بیبي زینب نه والا بیبي سکینه نه والا ستا براډ کې ټول خلک دا کنځلې کول. بیبي دروغ ما وای د زړه سره اکمل جان قسم دی هغه ما درته لیکلي دی ماجول کس دی ماجول شاته لیکلي دی بل بي پي آر یو الګ دی پکې ډي آر والا یو بل دی ایوه د زړه سره اکمل جان
اول خو هغه څوک دی خدای ذلیله کړي الله دې تباہ او ذلیل کی تباہی کی ټول آخرت کې رسوایی کی هغه خو نیسه او ټرتنه یوه خبره کوه زه خبرې کوم هغې ته غوږ نیسه څوک چې د اهل بیتو قرآني نبوي اهل بیتو توهین او سپکاوی کوي الله دې په دنیا او آخرت کې ذلیله کړي د الله بنده زه درته وایم تاسو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو دښمنان یاسته ته بیا موږ ته وایې چې د اهل بیتو توهین تا وویل نرګس بیبي څوک ده مهرباني وکړه د زړه سره نرګس بیبي د 12 امام هغه دی کنه ښځه دی کنه څوک و د 12 امام ښځه ده بیبي نرجس اوجي سکینه بیبي د موږ ده زینب بیبي د موږ ده علیهم الصلاة والسلام دی خدای په فضل و کرم سره ځکه نرګس هغه کافر دی که مسلمان دی چې دی باره کې څوک کنځلې کوي وخو ونیسه څوک چې د قرآني او نبوي اهل بیتو توهین او سپکاوی کوي دا مسلمان نه ده وادي اورېدل څوک چې اهل بیت باره کې دومره خبرې کوي که نه هغې نه سور کافر دنیا کې نشته دی هغه نه غټ کافر نشته دی صحیح ده اوس افرین 400 کسان چې دغه ټول کنځلې کول که نه 400 کسان ټول کافر او بېګا غوښ ونیسه دغه نرګس بیبي تاسو مسیحي او نصراني ده دا مو ولې په اهل بیتو کې ورګډه کړې ده آیا اهل بیت مسیحي او نصراني کېدلی سي مهرباني وکړه څنګه نرګس بیبي نصراني او مسیحي ده دا څنګه اهل بیت سوله وړه بیبي څوک دی وړه بیبي کې زه خبرې په نرګس بیبي کې خبرې در سره کومه بېګا ټول وړې بیبي ته کنځلې کول زه دا وایم زه تا نه دا جواب غواړم چې دا کافر دی که دا کسان مسلمان دی ځانه دروغ مه وایه اهل سنت دومره ټول یې بېغیرت لیکلی دی دا وګوره لاندې اوس بیا یو کس لیکلی ستا پلار وړې بیبي ته څوک کنځلې نه کوي وړه بیبي یو د تاسې د باړه چنار وړه بیبي ده او یو د اهل بیتو وړه بیبي ده د تاسو په باړه چنار کې چې ډېرې متعې وکړې مړه سي هغه هم وړه بیبي جینې جوړه کړې بلا د وړې بیبي در وګرځېږه او یو د اهل بیتو وړه بیبي ده اهل بیتو په وړه بیبي باندې موږ 15 وخته لمانځه کې درود وایو او ته بیا وایې تاسې توهین ورته کوئ زبر تاسو وایې که نه چې زمونږ قرآن بېله دی ستاسو قرآن بېله دی څنګه بېله دی په کوم نظریه کې بېله دی دا اوس ته هر ځای ته تختې را تختې واکمله په یو ځای زه تا نه کوم خبرې مې تا نه اورېدلې ده که نه خبرې ما ته جوابت زه خو جواب دپاره راغلی یم زه خو ستاسې ګپ دپاره خو راغلی نه یم چې تاسې خوشې بیس وکړم نو خو ته کتاب نه منې د تا مشکل همدا ده چې ته کتاب نه منې ته شیان نه څنګه زموږ قرآن بېله دی د ټولو مسلمانانو یو قرآن دی هغه شی وایي دا اصلي قرآن نه ده درته ویې ښیم اوس څوک وایي اصلي قرآن نه دی څوک وایي کم شیعه ویلی دی یو شیعه هم ویلی نه چې دا قرآن صحیح نه دی که مې درته ثابته کړله ثابت کړه که نه ته بیا ماته ووایه زه دله سر ورکوم ټولو قرآن باندې زما خپل کتاب دی زموږ ټول خاندان دی غلامي صاحب صبر ښایي درته او که هغه نه منې موږ سره د حسن الله ویډیو هم شته قاري صاحب بیا یو دقیقه کامره خلاصه کړي اکمل صاحب ورته وګوره دا د تا تفسیر الصافي ده د محسن فیض المحسن الکاشاني دا د تاسو معتبر تفسیر ده التفسیر الصافي معلومیږي درته که نه معلومیږي الفیض الکاشاني محسن د دې اول جلد 49 صفحه ده مسلمانانو ښه ورته غوږ سیه حواله در سره ولیکم که دې بیا کتل تفسیر الصافي مسلمانانو دلته فیض الکاشاني صاحب څه وایي وایي اقول زه وایم وایي المستفاد من مجمع هذه الاخبار وایي هغه د پایدې خبره له دغه ټول اخبار روایاتونه من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام هغه روایتونه چې له اهل بیت عليهم السلام نه راغلي دي ان القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه وای بېشکه دغه قرآن چې د موږ په لاسونو کې ده دا وایي پوره قرآن نه ده لیس بتمامه وګوره یو دقیقه اوس به ته وایې چې دا پوره قرآن اوس وګوره وای دا هغه پوره قرآن نه ده کما انزل على محمد صلی الله علیه وآله وسلم دا وای هغه پوره قرآن نه ده کوم چې په رسول الله نازل شوی ده منه ما هو خلاف ما انزل الله وای په دې قرآن کې چې الله کوم را نازل کړی دغه وای خلاف ده دا قرآن ومنه او په دې قرآن کې مغیر تغییر سوی ده ومحرف تحریف سوی ده وانه او بشکل دې قرآن نه
قد حذف عنه اشیاء كثيره او لدی قرآن نه ډېر شیان وای ډیلیټ سوي دي. فیض الکاشانی صاحب په تفسیر صافی کې د دې دا خبره ده. اوس د زړه سره وایي کاری صاحب دا خبر یو کس دا ته تاسو خپل ځان نه هر یو کس سبب ما بدل کتاب چاپ کړی بیا وایي چې د اجمل اکمل دا د خبره کې اکمل دا د خبره کې. ها یو دقیقه اکمل جان دغه فیض کاشانی صاحب دروغ وایي؟ دا به 100% دروغ ته ما ته خبر وته کلمات تیرې کړه چې زموږ قرآن بیل دی دا کلمات تیرې کړه زموږ قرآن بیل دی تاسو قرآن صبر اوس له اهل بیت وي درته ثابت کړم چې علي رضی الله عنه کوم قرآن ولیکل اصلي قرآن هغه صحابه وتویل چې ولاکې وګوري هغه به مهدي ته زور کوم او مهدي ته یې ورکړل. دا کتاب هم یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه له اهل بیت مهدي علیه السلام اوس دنیا کې نشته دی قاری صاحب یو دقیقه کوم چې قرآن مونږ ته نازل شوی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی هغه قرآن مونږ اوس هم وایو هغه ختمونه کوو هغې باندې عقیده لرو زموږ ایمان دی ایمان حصه دی زموږ الحمدلله د تا به لکن د شیعه ونه ده د تا به یې د شیعه ونه ده د شیعو دی زه شیعه یم زموږ ټول خاندان قبیله قوم ټول زه د پړچینار نه تعلق ساتم زه ودې زړه سره و قربان دي سم دا اوس د تا کتابونه د شیعو درته ښیمه که د هندوانو درته ښیمه خو ته ماته ووایه ته کلمه تېره کړه چې زموږ قرآن ستا قرآن نه بیله دی د ما دې په الله قسم تاسې دا قرآن نه منئ کوم چې په محمد رسول الله ولې نه منو دا مونږ ټوله وخت چې ویلی دی هر آیات په آیات باندې 114 صورت سره والا 114 صورت سره پوره قرآن مجید 1.5 سپارې منو نو بیا ته څنګه وایې چې زموږ د شیعو قرآن بیله دی په کوم دلیل باندې بیله دی اوس زه درته ښیم هغه خو ما وایي که نه چې خو غول خوړلی دی څوک چې غول خوړلی دی نو د خلکو د غولانو خبر خو زه نه منم چې ډېر چوپالی دي ویل ای مسلمانانو امامانو ته ویل العیاذ بالله وایي هغو غول خوړلی دي نه امامانو ته دا شرک مشرک زه شرک منافق انسان نه یم چې د خلکو چا چې وایي چې زموږ سپارې 1.5 نه دی او دا قرآن موږ ته ثابت کړه چې دا زموږ قرآن نه دی زموږ قرآن دی نه بیله دی قاري صاحب دا بل کس ته غوږ خبرې کوي هغه د ورسره تاسو سره وغږیږي دی خو نه هغه زنانه ده هغه زنانه ده مې کوي هغه زنانه ده هغه وایي چې دا 100% دروغ وایي چې دا څنګه زموږ قرآن دی نه بیله دی څوک وایي ته ماته ثابت کړه که اوس به درته وښیم د زړه سره اوس به درته وښیم نو زه چې دا کم قرآن چې وایم آیا دا غلط دی بیا چې ستاسو قرآن زه منم نو ته دا ووایه دا غلط دی بیا یا د مو قرآن خو اصلي او صحیح قرآن د الی یوم نو دا القیامه خو زموږ قرآن زه خو تا ته همدې لګیا کېږم دا زموږ قرآن هم دی که نه همدا قرآنونه موږ د زه چې پیدا شوی یم که نه زه د زما 10 کاله عمر دی ما 10 کاله عمر کې همدغه قرآن ویلی دی بل قرآن مې زندګۍ کې کتلی نه دی ته څنګه وایې چې د شیعه یو بل قرآن دی زموږ ټول خاندان قبیله نیواله ټول همدغه قرآن وایي د ما دا کمره غټه کړي دا لایف در سره شیر کړي اواز مې سته که نه سته اواز سته او قاری صاحب مهرباني आवाज مشته आवाज درځي اواز سته در سره او شته قاری صاحب आवाज مشته جنباز صاحب ته راځم جنباز صاحب ته یوه لحظه جنباز صاحب ته وایم راځه اوس اواز راځي یوه لحظه قاری صاحب اوس आवाज درغی کنه اواز ته دی ما در سره هو قاری صاحب اوس اواز هو دوستانو دې کتاب ته وګورئ دا کتاب اسم الكتاب اتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراءة المؤلف آل عصفور المرزا محسن ودي كتاب تاسي وګوري مسلمانانو کلینی په کافي کې روایت راوړی ده دی روي الثقة معتبر کلینی في الكافي بسنده عن سالم رزي عن إمام الصادق أنه قال فإذا قام القائم عليه السلام كلس قائم مهدي عليه السلام راسي قرأ كتاب الله عز وجل دا راجي ثم قال عليه السلام أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه ويكلس إمام علي رضي الله عنه قرآن ويراور الخلق وتسلك ليه فقال لهم صحابة وتوي علي رضي الله عنه ويل هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم قاری صاحب आवाज مو نشته دوستانو د لایو د سر نشر کړی امامان وتدي
همدا نسبت امامان دا خبره کړې نه دی کاری صاحب امامان پسې ما راوړه زموږ 12 امام نه بس موږ امامان بل نه منو 12 امام نه بعد 12 امامان دی وایي 12 امامان 12 امامان دا نه وایي چې قرآن 30 نه 40 سپارې دا خو غلط وایي دا چا ویلي غلط پیر دې سپارې نه بر سپارې نشته دنیا کې تا کتاب وایي نو زه چې ته اوس د کتاب نه منې زه اوس هندوانو کتاب درته راوړم په هغه خبرې در سره وکړم دومره جاهل انسان یې د بړه چینه روافضو ټول کتابونه د تاسو د مذهب دا سړی نه مني له قرآن نه خبره نشي راته ثابتولی نو زه چې سبا 1400 کاله مخکې نه څوک خبر نه دی خلک خپل ځان هر یو کتابونه لیکي هر یو روایت راوړي هر یو حدیثونه راوړي نو دا خو هر یو چا باندې اعتبار خو څوک کولی نشي اوس غوږ سه دا وایي و دې ځای ته وګوره ثقه کلین فی الکافي د تا معتبر کتاب له ټولو معتبر خو دلته له ما سره د سړي زمن نه چې دا لایف سم کی یو 15 د سړي زمن د مسلمان زمن را سره وای نو ډیر خون به کړي ځکه په هغه مهم وخت کې لدې بې غیرت او بې ایمانه مسلمان نه دا لایف خراب سي او دا ریپورټونه ته نه ګوري عن امام الصادق علیه السلام امام الصادق علیه السلام وګور امام الصادق وای کله چې موږ مهدی راسي نو دای به قرآن راوړي کتاب به وای الذي كتبه علي هغه قرآن به راوړي چې علي بن هو لیکلی دی وګوره واخرجه راوبه باسي واخرج المصحف الذي كتبه علي هغه قرآن به راوباسي چې علي رضی الله عنه لیکلی ده نو دا اوس قرآن چې له موږ سره ده دا خو علي بن هو نه ده لیکلی دا خو ابوبکر عمر عثمان لیکلی نو دا خبره هم کاری صاحب مه کوه که نه چې دا ابوبکر عثمان لیکلی علي په زړه کې قرآن پروت دی د علي په زړه کې قرآن پروت دی زه د علي رضی الله عنه دلته څه وایي چې مهدي به واخرج راوبه باسي حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چې ویلي صحیح ویلی دی خو خلک غلط لیکلی دی هغه حضرت مهدي علیه السلام آخري زمانه کې راځي هماغه دېرش سپارې چې دی که سړی د ترجمې سره صحیح ترجمې سره راوړي خلکو ته وایي چې تاسو څومره ګمراه شوی دی که نه تاسو ته واپس زه صحیح لارې کې راوړم تاسو خپل منځ کې 2 فرقې شوی که نه د 2 فرقې یو غږ څه دلته واخرج المصحف الذي كتبه علي لیکلی ده که مصحف تفسیر علي لیکلی ده واخرج تفسیر علي ویلی د سیدی علي رضی الله عنه تفسیر براو بس او کې واخرج المصحف او قرآن براو بس چې علي رضی الله عنه لیکلی ده ثم قال علي عليه السلام وګوره دغه قرآن وای کله چې ولیکل كتبه نو خلق هذا كتاب الله دا وای دا لا قرآن ده دا سنید ورته ویلی چې دا تفسیر ده ورته ویل هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد دا هغه قرآن د په محمد رسول الله نازل شوی ده صحابه ورته ویل چې موږ دې قرآن ته تا قرآن ته ضرورت وای نه لرو وای تاسو وایسته وګوره نو اوس ور دې ځکه علي رضی الله قسم کوي اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا همیشه به دا قرآن تاسو نه ګوري همیشه به دا کتاب تاسو نه ګوري لننه بعد به تاسو نه ګوري دغه قرآن چې علي رضی الله لیکلی ده دا چیرته وړی ده دا چیرته موړی نه کاری صاحب سبا د کمپنیانو کې د قرآنونو چاپ کیږي همدغه قرآنونه دوباره په ما هر په هر چاپ کیږي نو زه وایم چې دا کمپنۍ والا بیا مسلمان نه دی دا پیغمبر شو بیا دی الله بنده امام علي دی وای ما ترونه بعد يوم امام علي علیه السلام دا ویل نه دی امام علي علیه السلام هر یو حرف په حرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کاپی کړی د خپل ذهن کې خپل زړه کې ګدلې دی هغه کتابونه ته اما قرآن مجید دوباره حرف په حرف لیکلی دی نو دا خو ویل نشي سبا زه خپل کمپنۍ کې د قرآن چاپ کړم ته به ماته څه وایې بیا او شین دبایا ته عقل لري زدي په کتاب خبرې در سره کوم زدي په امام خبرې در سره کوم امام علي د تا په کتاب کې وایي چې دا قرآن بلننه بعد و نه ګوري نو ته کاری صاحب چې زموږ قرآن چینج دی نو په کوم دلیلو باندې دا ما چې 13 کال کې دا قرآن ویلی دی همدغه قرآن ټول یو قرآن دی ستاسو په مدرسو کې ویلی دی سعودي کې دوبۍ کې ټول ځایونه کې ما دا قرآن ویلی دی یو ګوره صبر یوه خبره باندې دلته ته ځان اوس خلاصولی سي چې موږ دا روایتونه دا په امامانو پسې په دروغو تړلی سوي دي دا یوه خبره دي خلاصولی نه دا د کاري صاحب د امام پسې به زه یو حرف هم نه کوم زه ځان په ګناه کې نه اچوم زه علي رضی الله عنه دا قرآن چې صحابه ورته ورته ویل چې تاسې بیا ونه ګوري دا قرآن چیرته ده اوس نو صحابه چې امام علي ته چې غلط وي نو صحابه خو کافرت ته منافقین بېرته بیا راځي بیا څوک امام علي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نږدې کس پکې څوک و امام علي علیه السلام هر یو زړه کې هر یو آیاتونه چې و که نه د هغې په زړه کې چاپ و دغه علي رضی الله عنه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې څه شی تپوس زه دې څه شي د لپاره دې راکشوم او ته چېرته منډې رانه وهې زه دې داسې راکشوم رانیسم داسې بیا کار خرابېږي او ته بیا بلې خواته زه درته وایم چې د تا کتاب وایي امام علي علیه السلام وویل چې دا قرآن به له ننه بعد تاسې ونه ګورئ دا قرآن چېرته ده اوس
نو دا قرآن چرته د ماته څه پته نو تاسو خپل ځان نه هر یو کس پکې لیکي نو د امام علي خبره باندې ثابت کوئ غلط دا خو غلطه شو بیا کلینی و امام صادق دي تا معتبر کتاب الکافی نه نو سبا زه د پیغمبر نوم نه تاسو پیغمبر ته غلط وایي نو زه له تاسو سره په څه شي خبرې وکړم چې یو نه دی امام مني مسلمانانو کې دوه فرقې دي دوه یا فرقې دي کنه دا یو قادیان خره زالار سر شین زناور چارپای نه دی خپل کتاب منی نه دی خو وایي چې زه شې نه یم خو لنډه خبره دا رسوي چې زه مسلمان یم دا کتابونه زه نه منم دا په اهل بیت په سي دروغ تړلې سوي دي د سینار غوندي وایي چې دا په اهل بیت په سي دروغ تړلې سوي دي هغه جنباز راپورته کړی ډیر وخت انتظار وکړ هغه جنباز راپورته کړی هغه بیچاره کې داسې سوالونه لري او ما کوم سلکاري صاحب ریپورت وخلو لایف چې خراب شوم دا غي د وجه راپورته کړ نو څه شي وکړي درته راپورته کړ دغه سي بی غیرت خلق سي په لایف کې در سره ناس وي داسې بی ایمان او بی وجدان خلق سي در سره ناس وي خود به ریپورتونه کار کوي کاری صاحب یو لاندې یو بل وعلیکم السلام اماغه کس راپورته کړی خو تاسو په خبره نه پوهیږئ راغو کاری صاحب راغو سکرین باندې دی کاری صاحب سکرین نه درته کار کوي څنګه